سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته په خیر راغلئ. په یوې ویډیو کې ما تاسو د ساتشي اپلیکیشن په اړه معلومات راوړی چې څنګه کولی شئ په ساتشي اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړئ او هغه کې کوم کوینونه چې دي او جي او او ایکس کوینونه کوم ایرډراپ چې د هغه جوین کړو او هغه څخه پیسې وګټم. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه مس کوئ. که ویډیو مو چېرته خوښ سي ویډیو ته لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ. نو ملګرو د دغه ساتشي اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی، هغه تاسو کولی شئ راسئ او هغه لینک باندې کلیک کړئ او اکاونټ جوړ کړئ. ملګرو نو ملګرو زه ځم هغه لینک تاسې کله کاپي کړئ نو تاسې به خپله براوزر ته بوځئ. نو ملګرو تاسې کله چې په هغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسې به داسې یو صفحه راوړي. ملګرو په دې صفحه ملګرو تاسې به دا کار کوئ چې تاسې به ډایرکټ ساتشي اپلیکیشن ته نه ځئ، ځکه هغه هلته اکاونټ نه جوړېږي. تاسو په رجسټر باندې راځئ. دا لینک چې ما ورکړی د لینک باندې به کلیک کوئ او تاسې به راځئ رجسټر. دا لینک چې تاسو نه ملګرو تاسې به اکاونټ نشئ جوړولی. سیده ملګرو داسې تاسې د باندې کلیک کړئ نو دلته د کوز لیکلي رجسټر سټارټ ایرډراپ سیده په دغه بورډ ته کلیک کړئ. دلته په دم چې کله کلیک کړم ملګرو دلته به خپل ایمیل ورکړئ. هر یو ایمیل چې تاسو په خپل موبایل کې لرئ هغه ایمیل به دلته ورکړئ. زه خپل ایمیل دلته ورکوم ملګرو او بعد دغه به تاسو ملګرو په دغه نشان به دلته ورته کلیک کړئ. سیده په دغه ورته کلیک کړئ دلته او نیکسټ باندې ورته کلیک کړئ. نو ملګرو اوس به تاسو ایمیل ته یو کوډ لاړ شئ او لاړ به شئ خپل ایمیل ته جیمیل ته او هغه هلته به کوډ راواخلئ او دلته به ورته پیسټ کړئ. سیده دلته ګورئ ملګرو ما ته هغه راغی کوډ. سیده زه اوس ګوره تاسو درښیمه. دغه ده ملګرو موږ ته دلته د ساتشي اپلیکیشن کوډ راغی. سیده دغه ده 9-3-30 سیده ملګرو زه هم دا دلته ورکومه او دلته ملګرو بیا تاسو په دغه نیکسټ ورته کلیک کړئ. او دې ځای کې ملګرو تاسو به خپل پاسورډ ورکړئ په دغه ځای کې او دې ځای کې بیا هماغه پاسورډ به بیا ځلې دلته ورکړئ. نو ملګرو کله چې خپل کوډ دلته پاسورډ هم ورکړئ نو دلته بیا تاسو په دغه رجسټر باندې دلته ورته کلیک کړئ. سیده په دې رجسټر ورته کلیک کړئ تر هغو ستاسو اکاونټ دلته جوړ. دلته ګورم ملګرو تاسو ته وایي چې اکاونټ سکسسفولي ان اکاونټ جوړ شو. نو ملګرو دلته تاسو لیکئ چې ډاونلوډ اپ ان اپلیکیشن ډاونلوډ کړه. دلته بیا ډاونلوډ اپس اپلیکیشن ډاونلوډ کړه. دا له پلی سټور څخه ډاونلوډ کیږي او دغه ملګرو له خپله دغه اے پی کې سایټ څخه ډاونلوډ کیږي. سیده ملګرو بیا هم دلته هم تاسو که چیرته غواړئ اکاونټ پکې جوړ کړئ تاسو داسې مه کوئ چې لاړ شئ پلی سټور ته ساتشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او لاړ شئ اکاونټ پکې جوړ کړئ، ځکه له هغه ځایه اکاونټ نه جوړېږي. تاسو همدغه لینک چې ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی یا د اولني کمنټ کې هم ما ورکړي له هغه باندې به تاسو کلیک او رابسئ دلته ورته او اکاونټ به جوړ کړئ. نو ملګرو زموږ اکاونټ جوړ شو نو بعد هغه به تاسو لاړ شئ خپل ساتشي اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. سیده ساتشي اپلیکیشن چې کله ډاونلوډ کړئ نو ساتشي اپلیکیشن ته به راسئ. دلته چې ملګرو تاسو ورته راغلئ ګورئ ساتشي اپلیکیشن زه تاسو ته درته ښیم. سیده نو ملګرو تاسو ساتشي اپلیکیشن ته راسئ دلته تاسو به داسې یو صفحه راسئ. دې ځای کې به دلته په دغه مې باندې ورته کلیک کړئ تر هغو چې تاسو خپل اکاونټ رجسټر شي. سیده په دې ځای به ورته کلیک کړئ په دې مې او دلته ګورم ملګرو دلته لیکلی چې کلیک لوګین یعنې لوګین سي دلته به ورته کلیک کړئ او بیا هماغه خپل ایمیل او پاسورډ به دلته ورکړئ او لوګین باندې ورته کلیک کړئ. زه خپل ایمیل او پاسورډ دلته ورکوم. سیده ملګرو نو ملګرو ما خپل ایمیل او پاسورډ دلته ورکړه. سیده دلته به زه په دغه لوګین باندې بیا ورته کلیک کړم تر هغو زما اکاونټ پکې دلته لوګین سي. نو ګورم ملګرو دلته زموږ اکاونټ پکې لوګین سو نو دلته تاسې ښیي چې مخکې کلیک لوګین و او دلته اوس تاسو ته هیلو وایي یعنې سلام. نو دلته به تاسو راسئ بېرته په دغه ایرډراپ به دلته ورته کلیک کړئ. په دغه ایرډراپ به دلته ورته کلیک کړئ. سیده ملګرو چې موږ ته فري مایننګ څنګه راکړي. په دې ایرډراپ دلته ورته کلیک کړئ. دلته ګورم ملګرو ما 2 کوینونه دلته جوین کړي دي. یو او ایکس کوین سیده ایرډراپ ده یو او جي ایرډراپ ده. سیده ملګرو نو دلته دواړه طریقه زه تاسو درښیم چې څنګه کولی شئ او ایکس ایرډراپ جوین کړئ او څنګه کولی شئ او جي ایرډراپ جوین کړئ او ویډیو ترې وکړئ. سیده ملګرو نو ملګرو تر اوسه مو که چینل نه دی سبسکرایب چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. تر هغو زموږ زر سبسکرایبره پوره شي ملګرو او کوم پوښتنه لرئ نو کمنټ کې راته ولیکئ. نو ملګرو ګورو تاسو دلته کله راغلی دلته تاسو نه څو پوښتنې نورې هم کوي چې ستاسو اکاونټ بالکل رجسټر شي جوړ شي نو تاسو به د هغه لپاره دلته په د سټارټ ایرډراپ باندې دلته ورته کلیک کړئ. په دې سټارټ ایرډراپ به دلته ورته کلیک کړئ او دلته بیا په دې چوز ورته کلیک کړئ. سیده ملګرو دلته ملګرو ګوره کوم ملګري یا دوستان چې په ایران کې دي هغه به ایران نه انتخابوي ځکه ایران کې دا بند دی. ایران کې دا کار نه کوي دا اپلیکیشن کار نه کوي. سیده نو هغلته تاسو به دلته ایران نه انتخابوئ. دلته به تاسو افغانستان یا بل یا دوبۍ یا بل ځای به انتخابوئ. سیده ملګرو دلته زه افغانستان ورته انتخابوم او کنفرم باندې ورته کلیک کوم او بیا دا کلوز باندې ورته کلیک کوم. سیده بیا ملګرو تاسو دلته بیا په دې سټارټ ایرډراپ باندې بیا ورته کلیک کړئ ملګرو. نو دلته تاسو نه ویریفای غواړئ دلته به تاسو په دغه ویریفای دلته ورته کلیک کړئ. سیده زه په دغه ویریفای دلته ورته کلیک کوم
او دلته به تاسو نه د خپل د مخ ویریفیکیشن غواړي. دلته به د مخ ویریفیکیشن ورته وکړئ. تاسو به دلته سټارټ ویریفیکیشن باندې ورته کلیک کړئ. نو ملګرو تاسو هغه ویریفای هم هغه وکړه، جاین هم کړه. نو تاسو دلته به تاسو سټارټ دا به تاسو ته خلاص شي. نو دلته به تاسو ملګرو په دغه کلام هیج دلته راځي ملګرو. دلته کلام هیج باندې تاسو ورته کلیک کړئ. په دغه ځای کې څه ده ملګرو، دلته ګوره اوس ما کلام هیج کړی ده. نو دلته به تاسو کلام هیج کړئ. نو کوم کوینونه چې تاسو ته دلته جمع کېږي ماین کېږي هغه به تاسو دلته بهر دلته جمع کېږي. څه ده ملګرو، دغه ځای کې به تاسو ته جمع کېږي. نو دلته به تاسو ملګرو دلته به راځئ په دغه پروجیکټ باندې ورته کلیک کړئ. څه ده په دغه ځای به ورته کلیک کړئ او دلته به چې کوم ایرډراپونه چې شروع شوي دي هغه به دلته تاسو جوین کوئ. ګوره ملګرو دلته څه ده او جي څه ده اوس تقریبا نوی راغلی ده. دغه ایرډراپ باندې به تاسو ورته دلته کلیک کړئ. دلته به دغه باندې دلته ورته کلیک کړئ. څه ده په دغه ځای په دې بار نشان تاسو ګورئ ملګرو، په دې ځای ورته کلیک کړئ تر هغو تاسو دغه ایرډراپ کې جوین شئ. څه ده په دې ځای کې ورته کلیک کړئ دلته. نو ګوره دلته ملګرو موږ ته وایي چې سکسسفولي دغه ایرډراپ کې تاسو جوین شئ. بیرته به تر وځئ او بیرته به راسئ دلته او دلته به تاسو راسئ ایرډراپ ته. دلته ګوره موږ ته او جي کوین دلته څه ده ایرډراپ شروع شوی ده. څه ده ملګرو دلته ګوره دغه یو ایرډراپ ده او دلته بل ایرډراپ ده. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو درته خوښه ویډیو سره لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ. بله ویډیو کې انشاءالله ملګرو زه به دغه سبسکرایب چینل لپاره ټول مهم معلومات تاسو درکوم چې څنګه کولای سو په کرپټل وکړو، څنګه کولای سو د نور کوینونه وګټو، کوم فری کوینز دي او ایکس کوین دي او جي کوین دی، ټوکن دی، دا څنګه ویډرا کېږي، څنګه ترې سره سو، څنګه پیسې ترې ګټل سو، دا ټول طریقه به زه در وښیم ملګرو. نو ملګرو ویډیو سره لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو زموږ زر سبسکرایبره پوره سي. تر بله ویډیو په خدای سپارم. الله پامن، وخت مو خوښ.